خاوند خو مخکې تا خاوند مې ما سره شهید شوی دی پښه کې مې دواړه یو ځای ولګېدئ یوه مې لور شهیده شوې مې میړه زه پکې ګوډه شولم. دوستان میگن که شوهرم یک جای بودم یک دخترکم شهید شد یک شوهرم شهید شد خودم به اینی حالت هستم. اینو پایکش ببینین که یک پایش نیست و دو تا یتیمکای بچه هایشم از دو فامیل البته در گردن اذیت. بیګا دغسې چغې والې وږي وو بیا یو کور ته لاړم یو کاسه اوړه مې خرڅ کړه مې ورته کې لامده مې کړ هلته پتیرې پخې کې وخورئ. دې یتیمان ټول تا سره او یو یې زوی دی یوه ښځه ده او دا د بل درې بچي دي وایي ښه. خوب هستیم؟ پښتنه یم وروره. څنګه صحت ښه ده؟ په خیر یې؟ دا څه شوي تا باندې؟ کور کې مې ماین لګېدلی و. څو ماشومان دي د کارګر څوک ده؟ یو زوی مې د دوه زامن مې شهیدان شو د هغې کونډې یتیمانه ته پاتې دي. همغه ته لګیا یم زوی څوک مې نشته ده. یو زوی مې د یو خاوند دې نشته؟ نه نه دا دواړه پښې دي دي که یو؟ یوه پښه مې ده. دا زموږ دواړه شهیدان شوي دا دواړه شهیدان شوي دي؟ د درې بچي دي د یو زوی د لور ښځه ده. این بچگکایش است که شهید شده؟ ایدیم ښځه وه؟ درې بچي دي د یو زوی ده. یک بچگک و خانمش ازی مانده تر کابل او این بچه دیگهش است که شهید شده. ایدی څو زامن دي؟ د دوه هلکان دي یوه نجلۍ ده د یو هلک ده دا مې کشری زوی ده. اوس د دوی ټول نفقه په تا باندې ده؟ او بس نفقه یې په ما باندې د بل زوی مې 8 دانې بچي دي خپله عیلداره ده. زه دلته راووتم کاري ما اوس سهار نه دې دا پیسې هغه دا کړي؟ مې پیدا کړي څوک چاته نه ورکوي. 12 روپۍ. او دا پښه دې بیا ګرځېدلی شي په دې باندې؟ ګولۍ خورم ګولۍ چې وخورم نه شم ګرځېدلی. څو کاله کېږي ماین باندې لګېدلی؟ 20 کاله وته بله طالبانو پاچاهي کې لګېدلي یم. اوس مجبوره شوم خیر ته راووتم څه وکړم. یتیمان دې په غاړه؟ یتیمان دې په غاړه اول خپل یتیمان و اوس د بچی یتیمان دي. خاوند خو مخکې تا خاوند مې ما سره شهید شوی دی پښه کې مې دواړه یو ځای ولګېدئ؟ یوه مې لور شهیده شوې مې میړه زه پکې ګوډه شولم. څومره وخت کېږي چې کور نه وځې ډوډۍ پسې؟ دقه نن راوتلي اوله ورځ مې دا نن د زور راکوي زوی راوتلي دي. دوستان میگن که شوهرم یک جای بودم یک دخترکم شهید شد یک شوهرم شهید شد خودم به اینی حالت هستم. اینو پایکش ببینین که یک پایش نیست و دو تا یتیمکای بچه هایشم از دو فامیل البته در گردن اذیت. و این روز اولش است که از مجبوری برآمدم. دا به تا ته سخته وي نو؟ ډېره سخته ده. نن اوله ورځ ده. اوله ورځ مې جان د مې نه راپرېښود مې چې را به ورکه شي یوه ښځه وږې ځان سره راوستلم راځه ډېر جای ښه یم. میگه در خانم دخترکایم نمیمان به خاطر از اینکه میگه گم نشی یا راه را غلط نکنی. امروز روز اول است که ما برآمدیم. واقعا ما اینجا آمده بودیم در کوچه کافروشی کار داشتیم. مادر جان دیدیم چون دین روز که آمدیم نبود. بس څه چې دی الله رضا وي نو مرجانې څه به وکړو د الله رضا دی موږ هم رضا ده.
یا الله مال وایخسته راسته څه بالکل بالکل دا د ژوندي وزې له کور نه باندې نه پرېښودلم مجبوري ده بالکل دیګا دغسې چغې والې وږي وو بیا یو کور ته راغلم یو کاسه اوړه مې خرڅ کړه مې ورته کې لامده مې کړ هلته پتیلې پخې کړې ویې خورئ امشب هم میگه از همسایه آرد خرج کردیم یک کاسه پخته کردیم برای یتیمکا دیگه امروز مجبور شدیم که برایم به بازار به خاطر پیدا کردن یک 4 تا نان دا دی څو کلن و دا زوی دغه هغه دېرش کلن و دغه 13 کلن دا کوم ځای کې شهید شو زابل کې او دا بل دا بل هغه مو ښیه ورته دا بل دا چهاراسیه کې کابل دا بل دی وښیه دا چهاراسیه کې ورته ښه دې یتیمان ټول تا سره او یو زوی دی ښځه ده ښه او دا د بل 3 بچي دي وایي ښځه اوس کاریګر کور کې څوک ده نه یو زوی مې ده هغه هم پردی موټر چلوي یاري کوي خپله 10 بچي دي ښه هغه له ځان وچلوي نو بیله یې ما نه پټه راووتلم څه وایي او ورته باندې پوښي چېرته مې دي نن دې څو کار کړی دی همدغه همدغه دستي راغلم ښه دلته اوس ما پوښتنه وکړه دا اوله ورځ ده چې دلته مونږ وینو او نه یم راغلی بلده نه وم پیسې درکړو کور ته ځې له خیره ولې نه ځم هېڅکله راوتلی نه یم شرمېږم غول کامل د بوته یو مشته او کومک به راسره کوو یو 2 کاله کومک یې راسره وکړو هغه لا خارج ته واوښتل ښه اوس هغه کسان نشته ده بس خدای دې ته پرته وي انګور مې دا د کور کې خدمت کوي ښه یو ښه ډوډۍ 4-5 ډوډۍ لاس کې ورکړي حاجي بېګا کار نه و هلته دې و چېرته اوړه نه و بیا مې ګاونډیانو قرض کړه پخه مې کړو ماشومانو ته مې ورکړل چغې وې ماشومان دي 3 کلن او 4 کلن او 5 کلن دغسې واړه واړه دا د کشري مې 3 کلن ده وړکۍ ده نو زه ورته ځورېږم خپله شکره مې یم خوله راکړې را ماته ده خوله مې وچېږي او شو د اوبو طاقت خب هموطنای اولین روز از این مادر است که از نهایت مجبوری برآمده و دست دراز میکنم به مردم حداقل هم یتیمکایی که از 2 تا بچهش مانده امور یک نان خشکشان برابر کنم میگه زمانی که بچگکای ما مثلا زنده بود ضرورت به این نبود که ما برایم تا جای رفتن با آسانی نمیماند مگه مال این از مجبوری برآمده در اینجا از دکانداران پرسان کردیم میگه روز اولش است که این خاله را ما اینجا میبینیم همه طور است؟ دیگه خودش هم این شما میبینین که معیوب از بیچاره و برآمده دست یو کار به او که مرجانی از طرف برادر ما محمد کوهستانی 4500 کشورش معلوم نیست همکارا را میگیم که باید نوشته کنن 1000 2000 3000 4000 دغه 4500 ایمون دی رول له طرفه ده به واخلي سلامت خدا دې بچان د ژوندی لري خدا پاک دې بچي د باندې راټول لري سره زما دې برکت سلامت بس خدای دې په ټولو باندې ورحمېږي خدای پاک دې هغونه ته درکړي چې د پاڼو غوندې راټولې کې شوله خدا دې انجمن کړي هغه دنیا کې ته پکار شي ژوندی شي او دې دنیا کې دا به واخلې له خیره بیا بس کور ته حرکت وکړه صحیح ده دا الله 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 سوال مې قبول کړه خدای زخمي زړه مې ده خدای الله ډېره ورته ورکړه خدای الله ارمان دې وکاږي خدای به ښځه له سر پورې ورځ وساتي مور یې د ما له زړګي وساتي خدای ورته ژوندی لري خدای آباد ودانې موږ ته دعا وکړه لږ مریض یو خدای دې موږ ته الله دې روغ جوړ کړي زړه مې سوری ده زوی الله دې روغ جوړ کړي الله دې مرض د بغرو پر غوټ خدای دې موږ باندې کور تعویذونه کوي هغه کور دې وران هغه دې خدای وران کړي تعویذونه کوي خدای دې در په در خاورې په سر کې مسلمان ته تکلیف جوړوي
مسلمان زیری، مسلمان خرابی، مسلمان وجنی. خدا دې خپل مړ کړي، خدا دې خپل کنده کې الله وګوري. امين. الله دې تا په سر مال برکت کړي، زوی ما دنیا او په آخرت زوی. سلامت اوسئ. خدا دې ارمان وکړي، خدا دې بچي ته ژوند. دغه ماته د واخله د موټر کرایه کا زما زوی. پیسې د جیب کې واچوه زه الله دې مال شه. الله دې انجمن کړي، الله دې له هر بلا نه وساته زوی. خدا دې ارمان وکړي. زه الله دې مال شه. خب دوستا این بود برنامه امروز که خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوار هستیم که تمامتان برای هموطنهای نیازمندتان کمک داشته باشید. ما سپاسگزاریم از محمد کوهستانی که مبلغ 4500 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که این مبلغ را نقداً برای رفع نیازهای اساسی این خانواده به این خانم پرداخت نمودیم. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.